خالد پسترو کې نن یو ډیره غټه خوشحالي وه او په زړه کې یو غټه بېچیني وه، ځکه چې هغه نن انایا په خپله زندګي کې شاملېدو واله وه. انایا د کلي یو ډیره ښکلې جینۍ وه. کله چې هغه لاړو او د هغې د پلار نه یې د هغې رشته غوښته، نو دا خبره دومره اسانه نه وه. د دې دپاره هغه ډېرې غټې وعدې وکړې او د هغې دپاره ډېر غټه پیسه ورکړه او دا رشته چې دا پخه شوه. واده یې داسې وشو چې په ټول کلي کې د هغې د باراتیانو چمک دمک و. ټوله ورځ د ستړي نه بعد کله چې خالد خپلې کمرې طرف ته روان و، د هغه د زړه دړکنې تیزې شوې او د هغه دلهن د هغې انتظار کو. د هغه دلهن چې وه هغه په پلنګ باندې ناسته وه او مخ یې په ګونګټ کې ټول پټ و. د خالد زړه سم دک دک کول. هغه په قلاره د هغې خواته راغی او ډېر په نرم اواز کې یې وویل: آخر انایا ته نن زما شوې. او څنګه یې چې د هغې نه ګونګټ اوچت کو، د هغه ساه په مرۍ کې ونښته، ځکه چې هغه مخ ته انایا نه و. د هغه مخې ته چې جینۍ ناسته وه هغه بله جینۍ وه. هغه د انایا په شانتي نازک جسم والا نه وه، هغه یو غټ جسم والا او ناشنا جینۍ وه. خالد ډایرکټ شاته تښتېدو، لکه څنګه چې په سینه باندې چا په تیر باندې وویشتو، او په غوسې سره یې وویل: ته څوک یې؟ جینۍ په قلاره سر اوچت کو. د هغې د سترګو نه د موتیانو په شان اوښکې بهېدې او په رپېدونکي اواز سره یې وویل: زه نازیه یم، د انایا غټه خور. خالد له نوره هم غوسه ورله. انایا څه شوه؟ ما خو د هغې رشته غوښتلې وه، تاسو زما سره دوکه وکړه. نازیې په رپېدونکي اواز کې وویل: زما خبره خو واوره، زما سره هم دوکه شوې ده. خالد ورته وویل چې صفا ووایه. نازیې کیسه شروع کړه. هغې ورته وویل چې انایا د بل چا سره محبت کو. هغه یو غریب الک و، د هغه سره د عزت ورکولو نه سوا نور هیڅ هم نه و. کله چې تاسو راغلئ، ستاسو دولت او شان زما پلار ولیدو، نو هغه ته دا سودا ډېره زیاته فایدهمنده ښکاره شوه. انایا انکار وکړو چې زه به مړه شم، خو زه د ده سره نکاح نه کوم. لیکن چا هم د هغې فریاد وانه ورېدو او د واده نه یو ورځ مخکې هغه وتښتېده د خپل محبوب سره او یو خط یې پرېښودو. په هغې کې وویل چې زه به چرې هم واپس را نشم. خالد ډېر زیات خفه شو. د هغه د شپو نه ځمکه وتښتېده. هغه دغه سره صرف دوکه ونه شوه، بلکې د هغه ټول قیمت چې و هغه ټول ضایع شو. هغه ورته وویل چې بیا تا ته څه پکار و چې ته زما ناوې جوړېدې او دې کور ته راتلې. هغه په تیزه په ژړا شوه او هغه ته یې وویل چې زه هم مجبوره وم. زما ابو ما ته وویل چې ته غټه یې، موټی یې، تا رشته به څوک غواړي؟ دا آخري موقع ده. او هغه زه مجبوره کړم او ما ته یې وویل چې د انایا جامې واغونده او دلته کې کښېنه او ناوې جوړه شه. زه پوهېږم چې زه هغه نه یم چې څوک تا غوښتو، لیکن زما سره نوره څه لاره نشته. که تاسو واپس ولېږلم نو زما پلار به ما مړه کړي. بس د الله دپاره زما عزت بچ کا. تاله به الله د دې صلت درکړي. زه ستا ښځه خو نشم جوړېدی، خو ستا خادمه به جوړه شم. بس ما ته پناه راکړه. بس دغه ټیم کې څه خاموشي شوه او خالد چې دی د ډېر غوسې نه د یو ګټ په شانتې ودرېدو او بیا هغه وویل چې ستا خبره ما واورېده. نن شپه به ته د دې کمرې نه بهر نه وځې، خو خوشحالېږم. دا زه ستا خاطر نه کوم، زه صرف خپل عزت بچ کولو دپاره ستا سره داسې کوم، ځکه چې زه ټول کلي ته ځان تماشه جوړول نه غواړم او زه د ټولو خلکو د مذاق مرکز نه جوړېدل غواړم. او هغه نازیې طرف ته وکتو او ویې وته چې تا وی چې زه به یو نوکرانې جوړېږم. بس داسې وګڼه چې ته په دې کور کې یو ملازمه یې. ته به زما ښځه بلاویږې، خو ته به زما ښځه یې نه. په دغې ټیم کې دروازه کولاو شوه. د خالد مور رباب چې دا ناشته یې راوړه. څنګه چې د هغې نظر په نازیې باندې ولګېدو، نو د هغې له هم ډېره زیاته غوسه ورله چې خالد دا خو انایا نه ده. خالد فوراً خبره سنبال کړه او ویې ویل: ها مورې، دا خو هغه نه ده، دا نازیه ده. دا هغه جینۍ ده چې ما د ځان دپاره منتخب کړې ده. هغه د نازیې په اوږو باندې لاس کېښودو او ویې ویل: مونږ د انایا رشته غوښتلې وه، خو ما ته معلومه شوه چې هغه ډېره قابله جینۍ نه ده او یو سمجداره جینۍ نه ده. نو ما د نازیې انتخاب وکړو. دا ما د مشرانو په رضامندۍ سره دا فیصله کړې ده. اوس خالد چې دی دوکې ته یې د فیصلې شکل ورکو او ځان یې ډېر زیات هوښیار وګڼو او ځان یې د خلکو د هسې مذاق نه بچ کو. دغه شانتي رباب یو اوږد ساه واغستو. بس دغه شان سعید زویه اصلي مرد هم دغه شانتي وي او بیا
بیا لاړه. خالد هم د هغې سره د دروازې پورې لاړو او بیا یې نازیې ته ووی چې دا ټول ما ستا د وجې نه دي کړي، دا زه صرف خپل ځان د بدنامۍ نه بچ کوم. ته به په دې کور کې پاتې کېږي، خو د یې نوکرې په شان دی. څنګه چې هغه د کمرې نه ووته، بار په برنډه کې رباب ولاړه وه. د هغې په مخ باندې یو طنزیه خندا وه. هغې ته یې ډارې کوي، ته هغه سمجداره جینۍ یې؟ واوره، نن چې دې ماسي به ستا لیدو له راځي. په څه څیز کې کمی نه ده پکار. کچن طرف ته یې اشاره وکړه او هغې ته یې وویل چې د دې صفایي وکړه او ټول هر څه سیټ کا او دا کانا تیاره کا. نازیه ډیره زیاته خفه شوه ځکه چې هغه د هغې د واده لومبی سهار و او په لومبي سهار هو دلخن یا دلهن وي، لیکن هغه پوه شوه چې رباب چې دا اوس زمانه بدله اهلي. هغې چې څنګه کچن کې قدم کېښودو، هغې ته خپل کور را یاد شو چې هلته هغې هیڅ کار هم نه کړی، لیکن نن د هغې مجبوري وه. هغې چاقو راواغستو او پیاز کټ کول یې شروع کړو او د سترګو نه اوښکې بهېدې. په دغې ټیم کې رباب راله او سم په تیزه تیزه یې هغې ته کارېدل شروع کړو او ویې وته چې پیاز کټ کول هم تاله نه درځي. بیا یې وړه اغږل او په وړو کې یې اوبه زیاتې واچولې، نو وړه چې دی هغه ډېر پاسته شو. هغې ورته وویل چې وړه اغږل هم تاله نه درځي او بیا ورته وویل چې لا حول ولا قوت، دا هغه پوهه جینۍ ده. بیا هغې ته وویل چې ستا پلار تا ته هیڅ هم نه دي ښوولي، بس یو ښه اداکاري صرف تا ته ښوولې ده. نازیې دا ټولې خبرې واورېدې خو بس غلې شوه او چپ شوه. د هغې سره د خبرو کولو څه حق نه و. بیا یې هغې ته وویل چې ځه د کچن کار به زه وکړم، تو بار ځای صفا کا. په هغې کې خو د څه مهارت ضرورت نه وي، هغه خو هر څوک کولی شي. دغه شانتې میلمانه رالو. نازیې د چای ټرې اوچته کړه او کمرې طرف ته داخله شوه. د هغې قدم چې دی هغه سم رپېدو. هلته ټولو دا ویل شروع کړو چې دا هغه جینۍ ده چې خالد یې په ښکلیوالي باندې مړ کېدو. دا خو هغه نه ده، دا خو د هغې هغه موټی خور ده. د خالد د ماسي دبان چې وه هغه د چاقو نه هم ډېره تیزه وه. هغې خالد ته وویل چې تا خو یو نازکه شان جینۍ خوښه کړې وه، دا خو یو پوره غټه ونه تا راوستې ده او ټوله کمره چې دا د خندا نه اوچته شوه. خالد ورته په جواب کې وویل چې کو نری شانتې وې نو د معمولي هوا سره به دا ارتاوېده، خو ما د ځان دپاره یو مضبوطه ونه ځکه راوستې ده، ځکه چې مضبوطه ونه چې دا سوري هم ورکي او میوه هم نیسي. ټول حیران شو. رباب هم حیرانه شوه او خپل زوی طرف ته یې په حیرت سره وکتل. څنګه چې ماښام ټایم کې میلمانه لاړو او نازیه کچن ته لاړه صفایي کوله، رباب هلته ولاړه وه او انتظار یې کو او هغې ته یې په پیغورونه ورکول شروع کړو، مضبوطه ونه او پلداره ونه. او بیا یې هغې ته فرمایشونه شروع کړو چې سبا به سهار وختي پاسې د خواته کوهي نه به اوبه راوړې، اوړه به واغږي او د ځناورو د باړې صفایي به وکړې. ستا هم دا کارونه دي، ته زما د نسو حفاظت نشي کولی. نازیې سر ښکته کو او سوچ یې وکړو چې دا ټول کار خو د 10 کسانو برابر دی، خو بس دا مجبوري ده، دا به کول غواړي. په هغې شپه هغه په سټور روم کې ویده شوه. ډېر زیات ساړه و. ساړه چې اوس هم د هغې هډوکي ته پرېوتو. هغې خپلې خپې د خپلې سینې سره جوختې کړې او هلته ناسته وه. په بله ورځ باندې د هغې امتحانات شروع شو. د لرې کوهي نه اوبه راوړو. لاره ټوله د کیچړو ډکه وه. د هغې په نازکو لاسونو باندې پولې راختلې وې. یو نیمه ګنټه پیدل سفر به کو او بیا به هلته په یخو یخو اوبو کې جامې اینځلې. خالد دا ټول منظر د بره بالکوني نه کتو او هغه دغه شانتې ووی چې دا ټول چې دی دا یو بدله ده، دا هم د دې حقدار ده. خو بیا هم د هغه د زړه نه د هغې حالات نه وتل او دغه شانتې نازیې چې دا د هغې ټول جسم په کمېدو شروع شو. ډېر زیات محنت پې کو او ډېره لږه روټۍ به یې خوړه. د هغې ټولې کپړې په هغې باندې ډیله شوې او هغه اوس لږه سپکه شوه. یو ورځ هغه د پټو نه د وخته راغی. د هغه نظر په نازیې باندې ولګېدو. د هغې په لاس کې وچه روټۍ وه او د هغې خواته یو کمزوري شان پیشو هم ناسته وه. نازیې خپله وچه روټۍ په اوبو کې خوشته کړه، دوه یې سیک کړه، زیاته یې هغې پیشو له ورکړه او لږه روټۍ یې پخپله وخوړه. خالد دا ټول هر څه لیدو او ډېر زیات حیرانه شو چې د دې ښځې سره خو دلته د ځناورو په شانتي سلوک کیږي او دا یې محسوس کړو چې دا خو پخپله هم وږې ده، خو هغې ته د هغې پیشو هم احساس شته. اوس د هغه په ذهن کې غوسه نه وه بلکې هغه شرمنده و. په هغې ماښام باندې رباب په کچن کې لګیا وه او ډېره په غوسې سره وه چې اوس خوړه ډېر زر زر ختمیږي. نازیې ورته وویل اما جی که موږ د مزدورانو په
روټو کې وربشي واچو نو هغه به ډیر زر مړیږي هم او سپین ولچې دي هغه به ختميږي هم نه. رباب له ډیره زیاته غوسه ورله ته کله نه پدې کارونه باندې پوه شوي. هغه ته ډیره غوسه ورله چې دې بیکاری ته ګوره او زما پوهه کول ته ګوره. خو خاطر خالد ولاړو هغه ته په نرم اواز سره ووی چې نازیه بالکل صحیح وایي. اما جی پوړو کې وربشي اچوي چې مزدوران په زر مړیږي. د رباب په مخ باندې د نفرت یو نوی لار جوړه شو. نازیه د هغه په مخ کې پړومبي ځل باندې جیتاب شو. دا خبره رباب ته بالکل هم خوخرانله. سحر رباب فیصله وکړه چې نن به نازیه ز ډیره لري لګم. هغه ته ووی چې بره په غر باندې یو بازار دی. دا پنیر الته ووسه او الته خرڅ کا او د کور د پاره سامان راوړه او اسونه نن نشته ته په اس باندې نشتلې ته به هم پیدل زی. هغه ټوکرې اوچت کړه او چپ چاپ لاړه. په هاي ورځ باندې خالد د اسونو سودا د پاره هم هغه علاقې ته تلو. کله چې په غرمه ټایم کې واپس شو په یو نری لار باندې راتلو نو هغه یو جنې ولیده چې ټوکرې یې په سر اغستې و. خالد اچانک ودرېدو چې لکه هغه دا جنې چرته لیدلې. اوس هغه موټی نه و چې هغه د واده پشپ باندې د هغې نه انکار کړو. هغه اوس یو هلکه جسم والا جنې و. د هغې مخ بالکل صفا او په سترګو کې یو عجیبه خوبصورتي راغلی و. لیکن خالد هیڅ هم ونه وی. بس هغه ته قتل او بیا د اسنه په قلاره باندې کوز شو او د هغې نه یې ټوکرې واخسته او په اس باندې کېښوده او هغې ته وویل چې اوس پستا بوج د اس اوچتې. هغې ته ویل چې ته مخکې ځه او خالد اس نیولې و او د هغې شاته راتلو. دغه شانتي ماښام کېدو والو. رباب ولاړه وه او د هغې انتظار یې کول. هغې چې کله ولیدل چې خالد او نازیه یو ځای را روان دي هغه د هغې نه برداشت نشوه او څنګه چې هغه کور ته ننوته نو هغه ورته په زهریله خبرو باندې شروع وکړه. نازیه ډیره زیاته خفه شوه او سر یې کته کو. خو خالد خپلې مور له جواب ورکړو چې سامان هم زما اس هم زما بس ما په اس باندې راوړو. په دې کې هیڅ مسله هم نشته. دا زموږ د کور سامانو. هغه ډیر زیات په دوب باندې سفر کړی دی. نازیه به نن هیڅ کار نه کوي. دا به صرف آرام کی. نازیه ډیره زیاته حیرانه شوه چې خالد مال دومره عزت راکي. خالد هغه سامان په کچن کې کېښودو او روان شو. بل سهار د رباب غوسه چې دا اوس په یو خوږو زخرو کې بدل شوی و. څنګه چې نازیه را ووته رباب ورته ووی چې نن به ته هیڅ کار نه کوې. زما زوی خالد ماله حکم را کړی دی چې دا به نن آرام کی. نازیه ډیره خوشحاله شوه او هغې ته ووی چې شکریه اما جی. څو ورځې پس خالد ولګېدو او نازیه ته یې د کاني تیارولو یو غټ پروګرام جوړ کو. هغې ته وویل چې بیپاریان به راځي. هغې له به ته کارنه تیارې. نازیه ډیره ویرېده او سټور روم طرف ته لاړه. چې هلته لاړه نو کچن بالکل خالی و. سټور هم بالکل خالی و. بس صرف سبزیانې پرتې وې مړاوې شوې او مسورو دال پروتو او وربشي پرتې وې. هغه ډیره زیاته خفه شوه چې رباب خو ټول کچن خالی کړی دی. د نازیې د سترګو نه اوښکې روانې شوې. خو بیا هغې وویل چې اوس خو څه کول دي چې د خالد عزت او زما عزت بچ شي. هغې د مسور دال په اور باندې کېښودو او د خواته پټونه یې پودینه راوړه او د سپیرکوک بوټی یې راوړو او هغه په هغې دال کې واچول او دال یې بوایل کو. بل طرف ته پنیر پروتو. هغه یې پوړو کې میلاو کو او د هغې نه یې بریډ جوړول شروع کړو. د هغې هر څه خوشبو ډیره زیاته مزیداره وه. د هغې هر څه نه هغې ډیر زیات ښکلي ډیشونه جوړ کړو. د جو نه یې هم یو کیر په شانتي ډیش جوړ کړو. رباب دغه شانتي ناسته وه او هغې ته یې په طنزیه اواز کې وی چې ته څه کوې. هغې ورته وویل چې په کچن کې کانا تیارو. چې میلمانه رالو هغې کېناستو. هغې یو ټرې وړه او په هغې کې یې د مسور د دال سوپ وړو او هغې ته وویل چې دا سوپ اوس کې دا به ستاسو ټول ستړیوالی لرې کړي. بیا یې یو بل ټرې وړو او په هغې کې یې بریډ وړو چې په هغې کې اجواین او پودینه شامله وه او بیا یو بل کټورې وړو او په هغې کې د وربشو نه جوړ شوی کیر هم وړو. خالد ډیر زیات یریدلی و. په هغه باندې سمې خولې بهیدې چې یا الله بیپاریانو ته به دا خو راشي او کنه. کله چې هغه سوپ څکل شروع کړو چې یو چمچ واغسته نو بیا وی چې یا الله. بیا دویمه چمچ واغسته او بیا دریمه چمچ واغسته او بیا وی چې دا مسور نه دی دا خو ریشم دی. بیپاری ډیر خوشحاله شو. بیا یې دغه شانتي بریډ هم وخوړو چې ډیر زیات خوشبودار او ډیر زیات ذایقه دار و. بیپاری به د چا د پاره هم نه ودرېدو. هغه چې دا ټول هر څه وخوړو نو هغه ډایرکټ ودرېدو او نازیې طرف ته یې وکتل او
خالد ته وویل چې ته خو ډیر زیات خوش قسمته انسان یې. تا اصلي سودا هم دا ښځه تا د یو غټ دولت مالک جوړولی شي. دا ښځه د خاورو نه سره هم جوړولی شي. په دغه ټیم کې رباب له ډیره زیاته غوسه ورله. د هغې په مخ باندې خار صفا نظر راتلو او خالد ډیر زیات خوشاله شو. خالد نازیې ته ووی چې کچن خو بالکل خالی و، دا تا هر څه څنګه جوړ کړو؟ هغې ورته وویل چې بس څه موجود و، د هغې نه ما دا جوړ کړو چې ستا عزت هم بچي او زما عزت هم بچي. خالد ډیر زیات خوشاله شو او هغې ته یې وویل چې د نن نه پس په تو په سټور روم کې نه سنبلې. تا دپاره دا کمره ده، ته به هم دلته سنبلې او دا ستا کور دی. او هغه چې دا اوس یو نازک جسم والا جینۍ جوړه شوې وه. نازیې ډیره زیاته خوشاله شوه او یو غټ سای واغستو. کله کله چې یو بنده په چا ظلم کوي هغه په ښکاره کې ظلم نظر راځي، خو هغه زموږ دپاره زموږ اصل مقصد جوړ